دا دم چې دی هغه په اسلام کې سته که نسته عزیزانو. هغه زما یاران سلفیان هغه نو بیا له دمه ډېر بد وړي، له تعویزه ډېر بد وړي. او بالکل صحیح خبره ده. عبدالله بن مسعود یو ورځ کور ته راغی، کور کې چا په غاړه تعویز و دا یې وغورځوی، ویل دا شرک، دا حرام، دا ګناه. صحیح سلوک. دغه صحیح حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په زمانه کې یوه زنانه وه، شفا بنت عبدالله رضی الله عنه، د دې دم زدولو چې کله پر چا به دانې راوختلې دې به دم ورباندې کوئ، هغه به جوړ سلو. نو یو انصاري صحابي دی، هغه ناجوړه سو، پر بدن باندې دانې مانې راختلې وې یا دانه راختلې وه. نو قرار بیا چا چې پوښتنه وکړه چې په چا یې دم کم څنګه وکم؟ چا ورته وویل شفا لره ورسه بنت عبدالله دا دم کوي. بیا دی رالی شفا لره رضی الله تعالی عنها، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی، که چاته الله بچی ورکړه د شفا نوم ورباندې کښېږدي. نو چې ورله رالی ورته ویې ویل داسې دا دانه را باندې راختلې ده یا دانې دي، ته پر ما باندې دم وکړه. دی ورته ویل چې کله ما اسلام راوړی دی بیا ما دم نه دی کړی، ما دمونه پرېښول. دی رالی د انصاري صحابي، ابو داود د حدیث نقل کړی دی، رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله داسې دانې را باندې راختلې دي، داسې هغه شفا چې ده هغه د پلانې لور هغه دا دمولی سي. نو زه ورغلم ما ورته ویل ما دغه دانې دا را دم که. دې ما ټول چې ما اسلام راوړی دی کلمه مې ویلې ده، بیا ما دم چې دی هغه کړی نه دی. پیغمبر علیه السلام مبارک شفا ته حال ورواستوی چې راسه. دا چې راله بیا پیغمبر مبارک پوښتنه ځینې وکول، تا پخوا دا دمونه کول؟ دی ول و یا رسول الله ما دمونه کول. ول نو اوس یې ولې نه کوې؟ ول اوس ما اسلام راوړی، ما کلمه وویله نو نه یې کوم. پیغمبر مبارک ورته ویل ته هغه چې تا کومې کلمات ویلې تا دم کوئ، تا کومې کلمات ورته هغه ووایه. دې چا کلمات ورته وویلې هغه شرکیه کلمات نه وې، هغه د شرک تورې نه وو، هغه ټول د الله رب العزت سره تعلق درلود. هغه تور پیغمبر علیه السلام مبارک ورته ویلې پروا نه لري، دغه دم جایز دی، دا کولی سي، دا وکړه، په دې کې شرکیه الفاظ نسته. دا بل صحابي دی عوف بن مالک اشجعي رضی الله تعالی عنه، د مسلم حدیث دی. پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله موږ خو به پخوا چې کله ایمان و اسلام نور راوړی موږ دمونه کول، اوس موږ مسلمانان سو نو اوس موږ دم کولی سو که یا؟ پیغمبر علیه السلام مبارک ولته هغه کلمات ما ته ووایه چې تا کومې کلمې په دم کې ویلې پر چا باندې، بیا د هغه کلمات یې وویلې. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل چې په کومو کلماتو کې شرکیه الفاظ نه وي. شفا د الله له جانبه ده، ژړا د الله له جانبه ده، غم د الله له جانبه دی، بیماری د الله له جانبه ده، مرض دا د الله له جانبه ده. و چې دا کومې کلمات ته وایې هغه کلمات به وایې چې الله رب العزت سره څوک شرک مطلب چا شرک کړی نه، د الله سره بل څوک مطلب شرک کړی نه، یا پیر یا بابا یا قلندر یا پلانی یا پلانی یا پلانی، دا ټول ځینې وباسه د یوه الله څخه وغواړه هغه کلمې چې هغه د شرک خلاص کلمې دي. هغه بیا ته په دم کې هم کولی سې او که بیا چیرې راولاړ سې پر کاغذه یې ولیکې، هغه مسنون دعاګانې دي یا د قرآن آیاتونه دي، بیا په غاړه کې هغه هم پروا نه لري. زموږ خلک راولاړ سي هسې بس دعوه وکړي دا تعویز شرک دی، یا که چیرې په تعویز کې شرکیه کلمات لیکلې وي دا شرک دی، دا کفر دی، دا حرام دی. نو که چیرې علي آغا صاحب، باچا آغا صاحب، مولوي آغا صاحب، کډي آغا صاحب او دغسې نافي آغا صاحب، دغسې باچا آغا کورنۍ راواخله، دا زموږ بزرگان اکابر مشایخ، علاودین آغا صاحب لالک آغا په نامه مشهوره دی، هغه پر تا باندې دم کوي، د هغه کلمې وایي، نو دا بیا کفر نه دی، دا شرک نه دی، پروا نه لري. د دې موږ ته چا اجازه را کړې ده؟ د الله رسول اجازه را کړې ده. اوس یو سړی وایي زه پر خپل ځان په خپله دم کولی سم، او پر خپل ځان په خپل هم دم کولی سي. اوس که دلته لازمي دم چې دی هغه به غیر ورباندې کوي، نو پیغمبر علیه السلام مبارک به بیا دم ورباندې کړی وای چې ونه څه دا خپل دم چې دی هغه زه در باندې کومه، بیا په خپله و تا ته مسلمان اجازه سته. که ته وایه نو زه غواړم چې یو ښه سړی پر ما دم وکړي، او دا خو بیا نوره ډېره ښه خبره ده، ښه خبره ده، الله والا دی، دینداره سړی دی، پرهیزګاره سړی دی، متقي سړی دی، ښه سړی دی،
بې لارې نه دی ته ورته ووایه پر ما باندې دم وکړه هغه پر تا باندې دم وکړي هکه سلپی ولو هکه وابی ولو هکه پنجپیری و هکه دیوبندی و هکه بریلوی و هیڅ پروا نه لري هغه پر تا باندې دم وکړي قرار که د الله رب العزت رضا وه بیا به الله رب العزت و تا ته شفا درکړي که شفا په دنیا کې نه و په آخرت کې به د هغه عوضونه تا ته درکړي اجرونه درکړي نو په دې وجه باندې عزیزانو تعویض حرام نه دی دم حرام نه دی شرط دا دی شرکیه کلمات نه ورپکې شرط دا دی کفریه کلمات نه پکې شرط دا دی د دین او د اسلام خلاف خبرې چې دی هغه نه پکې کنه جادو دی سیر دی دا هغه رقم مطلب نور تعویضونه کوډي دي د حرام دي هیڅ یو سره په دې کې شک نشته هغه کبي ما کوله نعوذ بالله چې هر څو سړی وکي هغه حرام دي هغه ناجایز دي هغه کفر دي هغه ګناه ده هغه شرک دي الله دې هر مسلمان وساتي نو پیغمبر علی السلام مبارک ته ثقفي ویله رضی الله عنه ولي رسول الله ډېر پازاب ډېر می بدن دردونه کوي داغه دعا بیا تی د خپل ځان د پاره هم کولای سي او بیا داغه رقم د ځان د پاره هم ویلای سي په کور کې پر خپل بچانو هم ویلی سي کنه یا په خوا داسې ښه زمانه وه ازموښتوي کله کله به هغه په کور کې کشنی کشنی پیدا سو نو بیا به ملا لره بیا راوستو په غوږ کې بیا اذان ور وکړي نو بیا به ملا صاحب ته یو کڅوړه خوږې پلمیټو یو جوړه کالي به ول هغه ګرده اوس ختم سو د خیر سره اوس په خپله د نمبر باندې کوئ په غوږ کې اذانونه مور کوئ هغه د غیر شیان جوړ سي لکه ته چې په خپله یاست صحیح سره هغه د غیر شیان سي صحابو بخپل بچان پیغمبر علیه السلام مبارک لر راوستل پیغمبر سم مبارک په دامور باندې وکي بیا پیغمبر سم مبارک څه دا کجوره خورما راواخستل په خله کې به وجو ولا نرم به کړه بیا به د بچتا په خله کې وار کړه چې د برکت په توګه اوس هم خلک ستا ډیر بزرګان الله والا دیندار نیکان شخلق بالکل د ګناه څخه دومره لري دي چې ما وته تصور هم نس کولای په کال پنځم ګناه نه کړي هغه لر بیا سړی ورسه بیا بل خبره ده کنه پروا نه لري سپینځري بابا دې سپینځري نیکه دی ګور سپینځري مشر دی هغه لر ورالي شرط دی چې شي زدای کنه زمر د سپینځرو د خدای په نامه کوي شي مشتي سره خبر یو تو تبلیغیان یو د ملایانو سره ناس ته ولاړه کوي هغه جنوب واسي د خدای په نامه کوي یو شي استا دمره سبحان الله اسم جري وخا بعد کني بعد یا کیڅ ماته اسم جري ویل والمولوی صاحب ازمر یو اکس کی تراوی را کوي ته بل کوم قران پاک وای مال څه کوم ولا حکم بل کوم قران وای د اسم جري مر دی الله دې سم سره وکي ایمان سره کوم قران وای ولا کدا هغه چې د موږ او هغه رقم مال ستا قران پاک زده دي ولیا ولا حکم زده او وای مال سبحان الله ملا مدته ګوري اجي صاحب نه دی راغلی چې جماعت ودرم کې نه ودرم ډیر ملایان د پاره خودکشي ما په خیال سره نعوذ بالله استغفر الله جایز ده چې وایي ویلې د الله بندګي در صفات ده د غواړو د سودخور او د دوکباز او د قاتل په بندګي اخته په شاله کوي دا ما ځخ کړی نه بیا موټر په مکتب سره ناشته الله اجي صاحب دا ویلي دي الحمدلله موټر په مخ کې نه شاته کښینم په دې کښینم دا عرضی سیټ دی سیسو په خپل موټر کې مخته د بل په موټر کې شاته کښینه خالی استعمالي دي الته د ګلمنډي چوک څخه ازبک څوک را روان کې هغه نه هغه په موټر کې مخته کښینه ولي د دې خو بیا کولنګ پر ګوبلچا پر وټه اخر چې په شو رواني ولي قطا وزه بنه سیده سپینځورو ته وایي تبلیغ کې وخت ولګوي څه زده کوي یو شی مې نه دي زده مفتي ډېر ښه سره خبر